ننګرهار کې د اقتصاد ریاست او یونما مسؤلینو د اقتصادي همکاریو په پراخوالي بحث وکړ. د ننګرهار د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سره د یونما مسؤلینو د اقتصادي وضعیت، بشري او انکشافي پروژو، خصوصي سکتور، ترانزیت، کوچنیو کاروبارونو، بدیل معیشت او د بزګرانو د ملاتړ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې د 19 میلیون افغانیو په ارزښت د سړک کریزۍ چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ رسنیز دفتر وایي چې د داخلي عوایدو په مرسته یاد ریاست د روان 1403 مالي کال د انکشافي پروژو په لړ کې د دویمې ناحیې اړوند لغمان هډه کې د 19 میلیون افغانیو په ارزښت د سړک کریزۍ چارې پیل کړې. ننګرهار کې د ځمکو مدیریت او غصب مخنیوي په دوام یو شمېر پریکړې وشوې. د ننګرهار کرنې رئیس او د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي مشر مولوي محمد ولی محسن او غړو د ځمکو د مدیریت او ملکیتونو د تنظیم په موخه تازه پریکړې وکړې چې د مهمو موضوعاتو مسیر به روښانه کړي. ننګرهار کې 188 بېوزله میرمنو ته د شیدو غواګانې ورکول کیږي. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نانالوس موسسې له لوري به د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې 188 بېوزله او کونډو میرمنو ته د شیدو غواګانې ورکړل شي. او جلال آباد ښار کې په یو کور کې لګېدلی اور مهار او د زیانونو مخنیوی وشو. د جلال آباد ښار 9مې ناحیې اړوند کابل کمپ دویم بلاک په یو کور کې سهار شاوخوا 7 بجې د بې احتیاطۍ له امله اور لګېدلی و چې د اور وژنې ډلګۍ له لوري پر وخت مهار او د ډیرو زیانونو د اوښتو مخنیوی وشو.